حضرت سفیان ابن عیینه خپل شاګرد ته ابو سلمان الخطابي ته څه کو نصیحت ورته کو چې په سړو کې مطلب په انسانانو کې داسې یو انسان هم نشته خامخا د یو زناور صفت په انسان کې موجودي داسې یو انسان هم نشته په کائنات کې خو خامخا د زناور یو صفت هغه کې موجودي په چا کې ښه صفت او په چا کې بد صفت صحیح ده ځینې انسانان داسې هغې کې خوی او صفت هغه د اوښي چې کینی که نه چا پلار بیا موړ کي خوري مړېږي نه ځینې انسانانو کې صفت ته صحیح هغې کې د اوښي مړېږي نه ځینې انسانان هغه داسې چې په هغې کې صفت هغه د شرمخ څنګه چې هغه ضد کوي او دشمني کوي خلکو سره دغه شانباز انسان هم داسې چې هغه ضد او دشمنۍ کې ډېر زیات تکړه وي بس هغه شانتي کوي ځینې انساني هغه مثال د سپو څنګه چې سپي هر ځای کې غاپي دغه شانتي هغه هم هر ځای کې غاپي څنګه چې سپی بې ډنګه غاپي دغه شانتي هغه هم هر ځای کې غاپي داسې نه وي خیال مو کړی او ځینې انسان هغه داسې چې هغه کې صفت هغه د تاوس وي صحیح د تاوس هم ډېر زیات فیشنیبل فیشن کې او هغه هم ډېر زیات فیشن کوي پوهېږې ټانګه مانګه هر ټایم هغې رنګ کړي په ځان باندې لاس ماس وایي هغه تزین چې څه ته وایي تطوس چې څه ته وایي ځان ښکلی کول هغه په ځینې انسان کې ډېر زیات سیوی ځینې انسان کې هوایي پن ډېر زیاتي څنګه چې کوتر هغه په هوا ګرځي دغه شان ځینې انسانانو یې موږ ته وایي دا داسې هواګیر شانتې دی څه دی هواګیر شانتې دی دا د زناورو صفات دي چې په څه کې په انسان خامخا په یو انسان کې د یو زناور صفت ځینې انساني هغه کې جرأت او هغه کې وفا د اس په شانتې سیوی اس کې چې څنګه جرأت او وفا دغه شانتې په هغه کې جرأت او وفا او ځینې انساني سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمایل د هغه مثال وي د خنزیري خنزیر په هغه کې خوی په هغه کې صفت هغه د خنزیري خنزیر کې څه چللی خنزیر ته پاک خوراک کې د هغه نه خوري او که تا چېرته ډک بول وکړه ډکې میتیاز دې وکړې او ته ترې پاسې دی خنزیر راځي په هغې کې خوله وي بیا هغه خوري وایي ځینې انسانان داسې په یو مجلس کې 50 د حکمت خبرې واوري هغه پې اثر نه کوي خو یو د حرامیتوب خبره واوري بارې ډانګې راډانګئ چې ښه خبره واوري 50 واوري هغه نه وایي صفت ته چا نه بیانوي خو چې یو عیب پکې هغه بیانوي دا د چا صفت دی د خنزیر صفت دی ځینې انسانانو کې وایي د خنزیر صفت دي هغه داسې بیا ورته نصیحت کوي وایي د هر انسان کې وایي دا داسې قسمه صفات دي وایي داسې زناورو سره وخت مه تېروه چې تا کې غلط صفت راشي د دې زناورو سره وخت تېر کړه چې په تا کې ښه صفت راشي دا الله جل شانه فرمایي ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم فزمکه باندې یوم داسې زناور نشته یا یوم داسې مرغۍ نشته چې هغه الوزي الا امثالكم دا ستاسو په شانتې یو مخلوق ته ما فرطنا في الكتاب من شيء الله جل شانه فرمایي څونه ښه ښوونه ده د خیمه څونه ښه طریقې ده د خیمه څونه ښه تعلیم دله در کومه چې ما فرطنا فی الکتاب من شیء قرآن کې مونږ یو علم هم نه دی پرېښی هغه مونږ په قرآن کې ذکر کړی ما فرطنا تفرید ته یو څیز کمی ته وایي نو ما فرطنا مونږ کمی نه دی پرېښی فی الکتاب په قرآن مجید کې من شیء ذره برابر الله جل شانه قرآن کې بل ځای کې فرمایي تقریبا سورة قمر کې چې وکل صغیر و کبیر مستطر هر وړوکی او لوی څیز ما په قرآن مجید کې ذکر کړی هیڅ کمی نشته په قرآن مجید کې هیڅ کمی نشته په قرآن مجید کې خو دې دا مطلب نه دی دې داسې کار شی او دلته پخوا یو مخلوق و که نه د خلکو په ځمکو به یې قبضې کولې د خلکو په ځمکو به یې قبضې کولې که څوک خفه نه شي ګورئ ښه اوس څه وکړو اوس خپله خبره د حق خبره خو به کوې که نه په ښکلې طریقه به یې کوې زما په شان په پستو الفاظ به یې کوې خو حق خبره خو به کوې که نه په دې پسې خبره کوم قرآن مجید کې هر یو څیز شته نو د خلکو په ځمکو به یې قبضې کولې په زور به یې د خلکو نه ځمکې اخیستې د هغې یو مشر راغلی او شیرګل ته جلسې کوله د مولوي صاحب رحمت الله علیه پسې وروتو ځکه هغه ډېره یو غلطه خبره کړې وه په خپله جلسه کې وایي چې په دنیا کې ځمکه د هیڅ چا ملکیت نه دی چا د چا ځمکه واغسته بس اغستې به ما ته دې څوک وښی په شریعت کې دې وښی په پښتو کې دې وښی په قانون کې دې وښی چې دا ځمکه د پلان کې ده دا خو نشته مولوي صاحب پسې وروتو دا ته څه ګډې وډې وې نو هغه ورته ووي چې ته ما ته په قرآن کې وښایې که نه چې دا پلان کې ځمکه دا د ابزال مولوي صاحب ده ما ته دې څوک وښایي چې په قرآن کې یا په حدیث کې دا پلان کې ځمکه د چا ده ابزال مولوي صاحب بس الله جل شانو یې قرآن کې ویلي چې ځمکه مې ستاسو دپاره پیدا کړې او بس چا کمه ځمکه واغسته بس د هغه مولوي صاحب ډېر ښه جواب ورته یې وفرمایل وایي قرآن مجید کې الله جل شانو دا هم ذکر کړي چې دا ښځې ما ستاسو دپاره پیدا کړي ستا ښځه زه راولم ته ما ته قرآن کې وښایې چې دا ستا ښځه ده ستا ښځه زه راولمه ته ما ته بیا وښایه په قرآن کې چې دا ستا ښځه ده
یا په حدیث کې راته وښایي چې دا ستا ښځه ده، یا په قانون کې راته وښایي دا ستا ښځه ده، یا په پښتو کې راته وښایي چې دا ستا ښځه ده. کوم ځای کې لیکلي؟ قرآن مجید دا د پټواري کتاب نه دی، وایي کې د هغه رجسټر نه دی تا ته پکې دا ښیي. نه، قرآن مجید د زندګۍ د تېرولو فارمولې ښیي، کلیات چې څه ته وایي فارمولې ښیي، په هغه فارمولو باندې به خپلې مسلې ته حل کړي. صحیح ده؟ دا خو چې صرف تا ته دا ذکر کړي چې دا ځمکه د افضال مولوي صاحب د قرآن به دغې نه ډک شي که نه، دا د افضال امیر صاحب مولوي صاحب دا د عبدالله امیر صاحب ده، او دا پکې د هغه ګورو خان ده، او دا پکې دې حاجي صاحب ده، دا پکې دې حاجي صاحب ده، پکې پلانکي ده. نو چې دې نه ټول مخلوق نه ته دا ډک کړي نو قرآن پاتې شو، بیا قرآن خو نه پاتې کېږي. چې نو قرآن تا ته فارموله ښیي، قرآن تا ته فارموله ښیي. عدل کوه، انصاف کوه، پردی حق مه، د الله د حقوق هم خیال ساته، د بندګانو د حقوق هم خیال ساته. چې بنده ځان له دا په 10 لک روپۍ ځمکه اخیستې ده او هغه پسې انتقال شوی، د هغه سره سټامپ دی او پلانکي پې خرڅه کړې ده، بس وشوه، دا د ده ځمکه ده. اوس که ستا په کاري ویله ته 10 لک روپۍ ورکړه، د هغه چې کوم قیمت دی یا هغه ورکړه او تا ته بیا په سټامپ باندې ولیکي یا ستا ځمکه ده. ښه اوس یې نه مونږ نه اړو. صحیح ده؟ یو طریقه دا قرآن مجید ذکر کوي. نو ما فرطنا فی الکتاب من شی څه مطلب شو؟ الله جل شانه هیڅ کمی نه دی پرېښی په قرآن مجید. علامه اقبال رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی و که نه، هسې یو جواب نه و، خو علامه اقبال رحمت الله علیه داسې جواب ورکړو چې ډېر حیران کړو. ورته وی یو انګریز تاسو په مخه وایئ چې قرآن مجید کې هر یو څه شته، قرآن مجید کې انګلیش شته، میتھس پکې شته. هغه وی څونه ته وښیم؟ یو ځل که نه ټول قرآن ډک دی د میتھس او د انګلیش. وی کوم ځای کې؟ یو ځای وښایه. الله جل شانه قرآن کې فرمایي ولم یکن له کفوا احد. څه وایي؟ ون احد. ون څه شی دی؟ انګلیش هم دی او میتھس هم دی. په یو لفظ کې ورته، په یو حرف کې ورته 2 څیزونه راځي. ولم یکن له کفوا احد. ون ایک ته وایي بس ټیک دی. ما فرطنا فی الکتاب من شی. الله جل شانه فرمایي قرآن کې څه نه دي پرېښي، ښه کمی هم پکې نه دی پرېښی. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي وإذا أو هركلا جاءتهم شراشي ديت آية يا معجزة قالوا ديوي لن نؤمن مونږ ایمان نه راوړو، چرته هم ایمان نه راوړو حتی تر دې پورې نؤتا چې راکړی شي مونږ ته مثل ما په شان د هغې اوتیه چې ورکړی شوی دی رسول الله د الله پیغمبرانو ته. الله جل شانه عالم د ټول نه زیات پوهی دی حیث په هغه ځای باندې یجعلو چې ګرځوي رسالته خپل رسالت نبوت پیغمبري. سیصیب الذین زرد چې اوبرسی هغې خلکو ته، سیصیب زرد چې اوبرسی الذین هغې خلکو ته اجرمو چې مجرمان دي، صغار بیزتی عند الله د الله سره، صغار یعنی بیزته به کي الله جل شانه. سیصیب الذی زرد چې اوبرسی هغې خلکو ته اجرمو چې جرم یې کړی مجرمان دي، صغار پستی خکتوالی عند الله د الله سره، وعذاب شدید او سخ عذاب بما په سبب دا څه کانو یمکرون چې دی منصوبې جوړولې. دې آیت مبارکه کې الله جل شانه د مشرکانو چې کوم حسد دی هغه ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې حسد کو چې ولې دی پیغمبر شوی دی، مونږ ته الله دا پیغمبري نه راکړي. نو څه کافرو دا خبره وکړه چې دی پیغمبر ته الله جل شانه معجزې ورکوي او پیغمبر ته الله وحی کوي، نو مونږ ته هم د وحی وکړي یا د مونږ هم دغه شان معجزې راکړي، نو مونږ به بیا ایمان راوړو. او چې مونږ ته څو پورې معجزې نه راکړي څنګه چې پیغمبرانو ته معجزې ورکړي هغې پورې مونږ ایمان نه راوړو. نه الله جل شانه فرمایي چې دا زما خوښه دی چا چاله پیغمبري ورکم. او زه چې پیغمبر له پیغمبري ورکوم الله جل شانه فرمایي دا پیغمبر کې دا پیغمبري صلاحیتي هسې نه ورکوم، پیغمبر د دې قابل چې زه له پیغمبري ورکوم. اوس کم خلک چې حسد کوي د پیغمبر سره دا مجرمان خلک دي او دوی له به الله ډبل سزا ورکوي، یو دا چې بې عزته کوي به او تکلیف په مترسوي.
ولې چې د پیغمبر خلاف منسوبې کولې دین خلاف منسوبې کولې خپل یو سوچ خپل یو نقشه غرزولې او پاغي باندې روان الله جل شانو فرمایي واذا جاءتهم هر کله چې راشي دیتا آیت یو نخا یعنی پیغمبر یو معجزه راوړي وحی راشي قالو دی وی لن نؤمن مونږ چرتم اعتماد نکوو مونږ چرتم ایمان نه راوړو حتی تر دې پورې نؤتا چې مونږ ته راکړی شي مثل ما په شانتې د هغې معجزو اوتیې چې ورکړی شوي رسول الله د الله پیغمبرانو ته الله فرمایي الله اعلم حیث یجعل رسالته الله د ټولو نه زیات پوهه دی په دې باندې چې کم کم ځای کې چاله پیغمبري ورکول پکار دي یو خبره ځان سره یاد وساتئ هغه ده چې پیغمبري هر چاته نه ملاوي الله جل شانو چې پیغمبر ته پیغمبري ورکوي نه اسې ورته پیغمبري نه ورکوي بلکې هغه کې یو صلاحیت او خصوصیت او صفات پیدا شي صفات پکې پیدا شي او صفات هغه ته لر شي نه الله جل شانو د هغې صفاتو هغې ته چې وګورو نو بیا پیغمبر له پیغمبري ورکړي دا انسانان نه دي دا په نفس او په روح کې یو شان دي ټول په نفس او په روح کې انسانان یو شان دي څنګه چې د نفس ته او روح ته دغه شان د دم نفس ته او روح ته سوچ بدل له هر یو څیز بدل له او په دې ماهیت کې نه دا انسانان دا یو شان دي څنګه چې د روح ته دغه شان د دم روح ته څنګه چې د نفس ته دغه شان د نفس ته یو شی دی تقریبا په دې لحاظ سره اوس الله جل شانه چې د یو انسان له ترجیح ورکوي او پیغمبري ول ورکوي او بل نه ورکوي خو څه وجه وي که نه الله خو بې ځایه کارونه کوي نه نو په دې بل کې به صحیح که نه او اسانه خلاصه دا ده انسان کې چې صلاحیت د پیغمبرۍ راشي ښه صفتونه پکې ټول راشي او بد صفتونه ترې ټول وځي ښه صفتونه پکې ټول راشي او بد صفتونه ترې ټول وځي دا سړی الله جل شانه منتخب کړي د څه دپاره د پیغمبرۍ دپاره څو پورې چې د انسان نه پلیت غلط ګنده صفتونه اوتي نه تر هغې پورې الله جل شانه چاته پیغمبري نه ورکړي داسې ده اوس دغه د پیغمبرانو حال دی او د نور انسانانو حال دی پیغمبر له الله جل شانه پیغمبري ځکه ورکوي چې پیغمبر د خپل ځان نه ټول غلط صفتونه لر کړي که هغه حسد دی که هغه بغض دی که هغه کینه ده که عداوت دی دشمني ده دغه شانتې حقد دی دغه شانت د بل سره په دنیا کې ضد کول دي دا ټول څیزونه چې دي غلط صفتونه دا د پیغمبر نه لر شي نو بیا د هغې نه پس الله جل شانه ورته پیغمبري ورکوي ځکه چې په هغه کې چې کوم صفتونه پراته دي دننه قابل لدی دي چې هغه ته د پیغمبري ملاو شي دا خو یوه خبره شو دویمه خبره او الله جل شانه هغې خلکو له پیغمبري نه ورکوي کوم خلک کې چې ګنده صفات څو پورې موجود ځکه ګند او پاک سیز دا په یو ځای باندې نشي پاتې کېدی ځکه ګند چې بیا هغه پاک سیز هم ځان سره ګنده کوي ګند چې پروت دي که نه نو پاک سیز هم ځان سره ګنده کوي نه ځکه الله جل شانه ګندو خلکو ته پیغمبري نه ورکوي الله جل شانو چې دلته فرمایي چې الله اعلم حیث یجعل رسالته الله د ټول نه زیات پوهه دی چې کم کم ځای کې دا پیغمبري زه کېدم دا خو مونږ هغه لحاظ سره ووي چې یاره یو دوه انسانان هغه په دغه صفتونو کې د یو بل نه مختلف فرض که مونږ به ووایو چې دا ټول انسانان بس یو شانتي دي په صفتونو کې هم فرق نشته په عیبونو کې هم فرق نشته ټول یو شانتي دي نو بیا مونږ وایو چې الله اعلم حیث یجعل رسالته د الله خوښه ده نه چا چاله پیغمبري ورکوي نو دا د الله احسان شي او وختینی قصه کې چې ما ووایي چې ځینو کې خلکو کې چونکې غلط صفات پیغمبري نه ورکوي او خلکو کې چې کله پوره صفات ښکلي راشي او غلط صفتونه تلر شي الله هغې له پیغمبري ورکوي نو په هغې وخت کې چونکې په پیغمبر او په دغه انسان کې صلاحیت موجودي قابل لدی چې هغه ته د پیغمبري ملاو شي نو الله وله پیغمبري ورکوي خو چې کله یو شانتي والی زه ټول خلک یو شانتي زه پیغمبرانو مو سره یو شان والی نو بیا مطلب دا دی د الله خوښه دی چا چاله ورکوي دې کې چا څه کار دی نو بیا دا مطلب شو نو الله اعلم الله جل شانو زیات پوهه دی حیث یجعل رسالته چې کوم ځای کې الله جل شانو دی خپل پیغمبري بل ځای کې الله جل شانو ذکر کړي چې یختص برحمته من یشاء
یختص برحمته من یشاء برحمته بنبوته یختص الله خاص کوي بنبوته برحمته په خپل رحمت یعنی نبوت سره من یشاء او څوک چې د الله خوښ شي بس د الله خوښه دی چاله نبوت ورکړي دې کې چا څه کار خو نشته او دغه مخکې دغه مضمون ذکر شوی دی بار بار اوس مخکې الله جل شانه فرمایي سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون پیغمبر ته پیغمبري ملاو شوه اوس دا خلک سره حسد کوي دا خبره خو واضحه ده د دې حسد به الله جل شانه دی له سزا ورکوي سبا ورکوي سزا تاسو ته ما ویلو سزا دپاره دوه شرطونه دي څومره دوه یو د سزا دپاره شرط دا دی چې په سزا کې انسان بېعزته کېږي څه کېږي بېعزته او دویم په عذاب کې شرط دا دی چې په عذاب کې به د بېعزتۍ سره سره تکلیف هم وي څه به تکلیف وي الله جل شانو دواړه ذکر کړه سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله کوم خلک چې د پیغمبر سره حسد کوي او مجرمان دي پیغمبر خلاف منسوبي جوړي حسد دی پکې نو دې سزا به دی چې اجرموا صغار عند الله به ورته رسي د الله د طرف نه به ورته بېعزتي ورسي دا هغه بېعزتي ده او عذاب شدید تکلیف په متورسي او سخت تکلیف وي سخت عذاب دا دې ته عذاب وي ښه عذاب دپاره څو شرط دي دوه یو شی دی بېعزتي او دویم تکلیف ادوانه دا دلته ذکر شو ولې به ولې دا سزا الله جل شانه ورکوي ځکه بما کانو یمکرون دي منسوبې جوړولې د پیغمبر خلاف او د دین خلاف او د قرآن خلاف او د شریعت خلاف د حدیث خلاف نو اوس دې آیت مبارکه نه ښه صفا واضحه یو څو خبرې واضحه کېږي یو خبره ته دا واضحه کېږي چې دې خلکو له الله پیغمبري ځکه نه ده ورکړې چې په دې کې حسد و څه پکې او حسد واضح دی په دې آیتونو مبارکو کې دا خبره کوي چې د پیغمبر له الله پیغمبري ولې ورکړې دې ته حسد نه وایي چې الله د چا سره احسان وکړو او ته پرې خفه کېږي د الله په تقسیم باندې غوسه چې داسې ولې وکړه حسد څه شی دی د الله په تقسیم باندې غوسه کېدل د الله په تقسیم باندې خفه کېدل د الله تقسیم نه منل دې ته حسد ویلی شي اسانه خبره ده الله تقسیم کړی دی هغه پیغمبري ورکړې ته اوس نه منې نو دې ته څه ویلی شي حسد نه وایي د چا په احسان باندې خفه کېدل چې الله ورسره کړي خفه کېدل دې ته څه ویلی شي حسد ورته ویلی شي که نه الله جل شانه خو فارموله دا جوړه کړې ده چې په چا کې د پیغمبرۍ صلاحیت یې زه ولې څه ورکوم پیغمبري ورکوم دې کې حسد دی نو هغه غلط صفت پکې موجود دی الله پیغمبري څنګه ورکړي دي الله دې له پیغمبري نه ورکړي یو خبره پکې دا ثابته شوه چې په دې کافرو کې حسد ځکه ولا الله پیغمبري نه ورکوله اوس حسد خو غلط صفت دی او غلط صفت حسد هغې سره پیغمبري نشي یو ځای کېدی یو دا خبره یو بله خبره دې واضحه شوه ډېره زیات زبردسته خبره چې د نبوت لومبی پوړی چې ده د پیغمبرۍ لومبی پوړی هغه دا ده چې هغې انسان چې الله ولې نبوت ورکړی هغې کې به حسد نه وي څه به پکې نه حسد به پکې نه دا د پیغمبرۍ لومبی صفت دی چې حسد به په ده کې نه پیغمبرانو کې چرته حسد نه ښه یاد ساتئ دا ته ثابته ده الله جل شانو صفا ذکر کړه چې زه هغه چا ته رسالت او نبوت ورکوم چا کې چې حسد نه دې کافر کې حسد واضحه شوه الله جل شانو فرموي اذا جاءتهم آیة کله چې دې ته یو معجزه راشي قالو دی وی لن نؤمن موږ چرته هم اعتماد نه کوو د دې پیغمبر په خبرو باندې نه په دې ایمان راوړو حتی نؤتى مثل ما اوتي رسول الله څو پورې چې موږ ته داسې معجزې نه راکړی شوي یعنی حسد یې کوو که نه الله جل شانو ډایرکټلی دا خبره ذکر کوي چې دا حسدیان دي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله د ټولو نه زیات پوهه دی په دې باندې چې چا چاله نبوت ورکول پکار دي سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله دا اوس کوم خلک چې جرم کوي د پیغمبر سره حسد کوي دي رب الله جل شانو بېعزتي ورکي وعذاب شدید او ډېر تکلیف پوته سخت تکلیف پوته ورکي ولې بما كانوا يمكرون دي منسوبې جوړې د پیغمبر خلاف یعنی حسد کوي او حسد ظاهري بیا یو خبره ځان سره یاد وساتئ آخری خبره هغه دا چې حسد دا په هر انسان کې موجود دی صحیح حسد په هر انسان کې موجود دی فألهمها فجورها وتقواها د انسان په زړه کې ما دوه مادې اچولي یو د تقوا ماده یو د ګناه ماده نو ګناه په هغه ځای کې ټول ګناهونه اچولي او د تقوا په ځای کې ټول د تقوا خبرې اچولي داسې آسان کامیاب هغه انسان دی چې هغې د زړه هغې حصې له توجه ورنکړي چې په کومه کې ګناه ده بلکې زړه هغې حصې له توجه ورکړي کومه کې چې ګناه نشته بلکې تقوا ده دغه سړی کامیاب دی
خیال دی. اوس د هر سړي په زړه کې حسد هغه شته، د هر انسان په زړه کې حسد شته، خیال دی. خو دا حسد غلط شی نه دی چې دغلته پروت دی، ځکه دا ګناه خو الله دغلته اږدلې ده. دا چې دغلته اږدلې ده نو په کار دی دا خو بیا بالکل د شعورونه ګناهګار وي، خو د شعورونه دی ګناهګار نه دی انسان. خو دی کله ګناهګاري په حسد باندې، کله چې دی دا حسد رابار کی، کله چې دی د حسد له توجه ورکي، کله چې دی د حسد له ترجیح ورکي، نو بیا دی څه کېږي؟ ګناهګاري. د هر چا زړه کې قسم قسم وسوسې نه راځي، په دې نه ګناهګاري، خو دا کله رابار کي نو بیا څه کېږي؟ انسان ګناهګاري. نو حسد دا په هر انسان کې، او دې حسد رابار کول دا نقصان. ځکه مفسرینو حضراتو په دې آیت مبارکه باندې ومن شر حاسد اذا حسد باندې لیکلي چې ومن شر حاسد، او د هر حسد کوونکي د شر نه مې وساتي اذا حسد، کله چې دی حسد ظاهر کی. اذا حسد دا مطلب نه چې دی کله حسد کوي یا په زړه کې حسد، اذا حسد دا مطلب چې کله دی خپل حسد ظاهر کی. دغه نقصان دی چې حسد ظاهر شي. دا تمام انسانانو په زړونو کې داسې الله جل شانه اچولی. هر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه دی یا د انبیاء کرام زړه دی، الله جل شانه د هغې د زړونو نه دغه د ګناه هغه ماده اینځلې ده. څه یې کړې ده؟ ځکه زموږ عقیده ده چې پیغمبران د ګناه نه معصوم وي. او نه پوه شوې زما په دې خبرو، زموږ عقیده ده چې د پیغمبر زړه د ګناه نه معصوم وي. د پیغمبر په زړه کې هم ګناه نه وي، د هغه په جسم کې هم ګناه نه وي، د هغه په دماغ کې هم ګناه نه وي. پیغمبر معصوم وي د ګناهونو نه. ښه دغه زموږ عقیده ده. خیر ډېر تفصیلي مسله ده، خو دونه پوره ده. الله جل شانه دې آیتونو مبارکو کې فمن یرید، د چا دپاره چې اراده وکړي الله ان د دې خبرې یهدیه چې ده ته لار سمه کړي، نو یشرح کلو کي صدره د سینه للاسلام د دین اسلام دپاره. ومن یرید، او د چا دپاره چې الله اراده وکړي ان د دې خبرې یضله چې بېلارې کړي د لره، یجعل وګرځي صدره د سینه ضیقا تنګه حرجا بنده، یا ضیقا حرجا ډېره زیاته تنګه، کانما گویا چې یصعدو د خیجي فی السماء اسمان طرف ته. کذالک هم دغه رنګ یجعل الله الله ګرځي الرجس پلیتی علی الذین پاغې خلکو باندې لا یؤمنون چې هغې اعتماد نه ساتي په الله جل شانه. وهذا او دا مخکینه خبره یا دا کوم قرآن مجید چې ذکر شو، وهذا او دا صراط ربک ستا د رب لاره ده مستقیما نیغه، قد فصلنا په تحقیق سره مونږه وضاحت کړی دی الآیات د آیتونو لقوم دا قوم دپاره یذکرون چې نصیحت قبلی، لهم د دې دپاره دار السلام کور د سلامتیا دی، عند ربهم د الله سره چې دې رب دی، وهو ولیهم دغه الله د دې دوست دی ملګری دی، بما کانوا یعملون په سبب دغه اعمالو چې دي کم کوي. د دې آیتونو مبارکو هغه مقصد ده چې انسان چې کله سمې لارې ته راځي، نو الله جل شانه اصل کې د په زړه کې د دې سمې لارې فایده واچوي. نه پوهېږي کله چې انسان یوه لاره سمه ده یوه لاره غلطه ده، په سمه لاره چې دی روانېږي، په دین اسلام چې روانېږي، د کامیابۍ په لار چې روانېږي، دا اصل کې دغه سمې لارې فایده الله جل شانه د ده د زړه ته غورځولي. نو دی بیا هغه فایدې ته ګوري چې ما ته چونکې په دې کې فایده ده، نو بیا په هغې لاره باندې ځي. دا په زړه کې د انسان چې ایمان قبلی، د انسان چې دین اسلام قبلی، نو پته ولګېده چې دا د چا په حکم سره قبلی؟ د الله جل شانه. د چا په توفیق سره؟ د الله جل شانه په توفیق. چې الله نه یې غوښتي څوک دین اسلام ته نشي راتلی، چې الله نه یې غوښتي څوک د کامیابۍ لارې ته او سمې لارې ته نشي راتلی. یوه. دویم، الله جل شانه چې کوم سړی په سمه لاره روانوي، نو د هغه په زړه کې د هغه غلطې لارې نقصانات وغورځوي. څه وکړي؟ غلطې لارې، دا ګډې وډې لارې، د هغې نقصانات الله جل شانه د ده په زړه کې واچوي، نو د ده نقصان مخې ته نه د هغې لارې نه ځان ساتي، د هغې نه نفرت کوي، د هغې نه دی په شا کېږي. دغه شان د دې الټه خبره ده. الله جل شانه چې وغواړي چې زه یو انسان ګمراه کومه، دا انسان د ګمراهۍ په لار باندې ځي،
نه الله جل شانه د دې انسان په زړه کې د غلط لارې محبت واچي نو دی په غلط لار روان شي او د سمې لارې نفرت ورته په زړه کې واچي نو سمې لارې نه دی لرې شي اسانه خبره نو بیا که دی په سمه لاره باندې ځي نتیجې دا ده دله الله جنت ورکوي او که په بده لاره باندې ځي نو الله وله څه ورکوي جهنم ورکوي سزا وله ورکوي دا د دې ایتونو مبارکه او خلاصه او یو قسم هغه مقصد دی داسې به ووایو الله جل شانو فرمایي فمن یرد الله چا د پاره چې اراده وکړي الله جل شانو ان یهدیه چې دی په سمه لار روان کړي یشرح صدره للاسلام د سینه دین اسلام د پاره کلاو کړي ومن یرد او چا د پاره چې اراده وکړي ان د دې خبرې چې یضله الله ګمراه کړي نو یجعل صدره ضيقا حرجا الله د سینه تنگ او بند کی که انما یصعد فی السما دین اسلام ته داسې مشکل شي لکه دی چې څوک اسمان ته خیژي او خطی نه شي کار ورته ګران شي پرون مې ته دا خبره ذکر کړې وه ورګې د هغې نه مخکې ته یو خبره کوم بله دین اسلام کې ډېرې زیاتې فرقې تېرې شوي قسم قسم مذهبونه او مسلکونه تېر شوي ځینې فرقې په دین اسلام کې داسې تېرې شوي چې د هغې مقصد خالص ته الله جل شانو رضایي هغې مقصد د هغې په قرآن او په حدیث باندې عمل کولی نو اگر چې د هغې په قرآن او په حدیث باندې عمل کول د یو بل نه مختلفي خو هغه حق فرقې دي څه دي حق فرقې او دغه ټولو ته اهل السنت والجماعت وي لکه مونږ آسان مثال والو څلور مذهبونه چې کم جوړ شوي دي څلور مسلکونه د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد رحمهم الله دا څلور واړه مذهبونه حق مذهبونه دي ولې د دې په قرآن او په حدیث باندې عمل کول او د الله رضا مقصد دی د الله حکم منل مقصد دی نور معمولی چې دی په قرآن او په حدیث باندې کم عمل کې پای کې اختلاف ته په طریقه کې چې په کومه طریقې وکړو دا عمل نور مقصد یې څه دی الله رضا دغه ټول حق دی خو څه فرقې داسې هم راغلي دي چې هغې انتهایي ګمراهه غلطې بلکې حد د کفر ته رسېدلي دي هغې او په هغې کې یو فرقه تېره شوې د هغې ته معتزله وایي څه معتزله د حسن بصري صاحب نوم به تاسو اورېدلی په عباسي دور چې کوم و په هغې کې یو عالم تېر شوی دی حسن بصري ډېر مشهور سړی دی حسن بصري صاحب د هغه سره یو شاګرد ناست دی واصل ابن عطا څه واصل ابن عطا او واصل ابن عطا هغه د حسن بصري صاحب د مجلس نه جدا شوی د هغه شاګرد و د هغې نه جدا شو په یو مسله باندې او ځان له یو مسلک او یو طریقې هغه اپناو هغه د یو څو خبرو قایلو چې هغه بالکل زموږ د دین اسلام خلاف یو خبرې د هغې مقصد د الله جل شانو رضا نه و بلکې د امت ټوکړې کېدل دغه مقصد و د واصل ابن عطا او د حاصل ابن عطا بیا شاګردان راله او د هغې مسلک او د هغې فرقې لوی لوی خلک راله د هغې سوچ دا و چې هغې به وي چې قرآن او حدیث نه مخکې انساني عقل ضروري دی څه ضروري دی مطلب دا و چې انساني عقل چې یو مسله نه مني نو د قرآن هغه مسله به مونږ پرېږدو یو حدیث دی او زموږ عقل نه مني هغه مونږ پرېږدو داسې په دې زمانه کې هم ډېر خلک شته هغې ته خو مونږ معتزله نه وایو خو هغې داسې کوي چې عقل له ترجیح ورکوي په نقل باندې په قرآن او په حدیث باندې ترجیح ورکوي چاله عقل له چې دا خبره چونکې زما عقل نه مني ځکه دین اسلام دا مسله زه نه منم نو داسې یو فرقه تېره شوې ده معتزله واصل ابن عطا د هغې مشر او د دې د اعتزال د دې د هغه مسلک څه اصولو او د دې عقیده وه او ځان ته به وایي چې مونږ صحیح مسلمانان یو نور یو سړی مسلمان نشته په مخته ځمکه باندې خیال هم دی خبرې ته داسې خلک تېر شي د هغې یو عقیده وه دا کوم آیت مبارکه چې مونږ ولوست دا خبره دې سره ضروري ده ځکه دغې فرقو طرف ته لاړم د هغې یوه مسله دا وه یو سړی دی هغه فرض کا ایمان راوړو او نیک اعمال یې وکړه په الله باندې واجب دي چې دی به جنت ته بوځي څه وایي د هغې یو عقیده دا وه او چې یو سړی بد اعمال کې د الله دپاره ضروري دی چې دی به جهنم ته بوځي او که داسې نه کوي
نو الله ظالم دی نعوذ بالله. څه دی؟ زمون عقیده دې خلاف وه. زمون عقیده سو د اهل سنت والجماعت د هغې عقیده دا وه چې مونږ ټول د الله جل شانه مخلوق یو. څه یو؟ مخلوق. که مونږ نیک عمل کوو خو دا د الله فرمانبرداري ده، که بد عمل کوو دا د الله نافرمانی ده. که الله جل شانه مونږ نیک عمل وکړو بیا هم الله مونږ جهنم ته غورځوي نو غورځولی شي. زمونږ عقیده دا ده. ځکه د الله مخلوق یې سره کوي. دا زما ځمکه د پټۍ دی، که زه به کور جوړوم او ټټۍ پکې جوړوم او واشروم پکې جوړوم، دې کې چا څه کار شته؟ دې کې چا څه ملکیت دی. هغه هم داسې ملکیت چې عارضي ملکیت دی، بله اوس به تیزه ځمه دنیا به رانه پاتې کېږي. او هغه ملکیت مې داسې دی چې په دې خپله ځمکه کې ځان له څه جوړوم څوک راته څه ویلی شي؟ نه شي ویلی. کوی پکې کنم او که ځان له پکې واشروم جوړوم او که ځان له پکې سویمنګ پول جوړوم، زما خوښه ده. نه هغه چې حقیقي مالک دی هغه ته دا اختیار ولې نشته چې خپل مخلوق که جهنم ته بوځي که جنت. دا زموږ عقیده ده. نو د هغې عقیده څه وه که یو سړی هغه غلط عمل کوي د الله دپاره دا ضروري دی او واجب دی په الله باندې چې دا بد عمل والا به جهنم ته غورځوي، او کوم سړی چې نیک عمل کوي الله باندې دا واجب دی او ضروري دی الله دپاره دی به جنت ته وځي. او که نه کوي الله ظالم دی وایي. څه دی؟ داسې وایي. دا یو فرقه تېره شوې ده معتزله. هغې زموږ سره دا اختلاف دی په دې ځای کې چې دا انسان چې څه کوي که نه دا انسان کوي. څه کوي؟ انسان. او الله جل شانه سم نه کوي. الله جل شانه سم نه کوي. مونږ وایو تمام کارونه که هغه د خیر دي که د شر دي پیدا کړي الله دي. الله خلکو ته ښودلي دي که بد کوي او که ښه کوي. کسب د انسان دی. کسب د چا دی؟ د انسان. او مخلوق د چا دی؟ د الله. هغې دا نه مني موږ سره. خیر د ړومبۍ خبره باندې چې کوم د هغې یو عقیده وه په هغې باندې بحث کوو. یو واقعه ده ډېره مشهوره. یو عالم تیر شوی دی شیخ جبایی. شیخ جبایی دا د معتزله یو عالم او د اهل سنت والجماعت د هغه یو شاګرد دی، هغه ته ابوالحسن اشعري وایي. ابوالحسن الاشعري دا د شیخ جبایی شاګرد. شیخ جبایی معتزلي و او د ابوالحسن اشعري دا زموږ عقیدې والو اهل سنت والجماعت والو. نو یو ورځ چې د عقیدې وکتل د خپل استاذ نه مجلس نه پاسېدو، دی خو څه بل څه وایي الله دپاره ضروري دي چې ما به جنت ته بوځي، الله دپاره ضروري دي چې ما به که غلط کار کوم جهنم ته یم بوځي. دا د الله دپاره ضروري دي وایي. دا غلطه ده. هغه پاسې و د هغه مجلس نه. بیا څه ورځې پس هغه مجلس د هغه غټ یو مجلس مقرر د تذکیر دپاره د نصیحت دپاره یا د مسایلو دپاره یو مجلس یو لکه مونږ چې کله ناکله د مسلو یو مجلس کوو که نه دغه شان یو مجلس مقرر کړی. شیخ جبایی په هغې کې ناست. ابوالحسن اشعري راغی یو سیټ ته کېناستو په پټه باندې او یو بوډۍ ناسته وه په هغه مجلس کې. بوډۍ ته یې وایي یو څو کوسچنه درته ښیم په دې سړي باندې وکړه، یو څو سوالونه درته وایم په دې شیخ جبایی باندې وکړه چې د ایمان پته ولګي اوس چې دی څونه قابل دی. دا عقیده به واضحه شي. وایي ښه. بوډۍ سوالونه شروع کړه ځکه ابوالحسن اشعري ورته سوالونه وښوده. وایي داسې داسې به ورته وایي مکمل هغه یې ګایډ کړه چې داسې داسې به کې داسې به ورته وایي که دی داسې وایي ته به داسې وایي ورته. بوډۍ پاسېده وایي زما یو کوسچن دی هغه دا چې زما 3 بچي دي. سو دې ګوتو ته ګورئ ښه زما 3 بچي دي. زما دا بچی چې دام مړ شوی دام مړ شوی دام مړ شوی. دا بچی مې انتهایی پرهیزګار او تقوادار و دا مړ شوی دی. د دې باره کې ستا څه رایه ده چې الله به ورسره څه کوي؟ دا ورپسې بچی چې مې انتهایی نافرمانه و او دا د سره به الله څه کوي؟ او دا 3م بچی چې و دا په وړوکوالي مړ شوی. څه؟ وړوکوالي. د دې باره کې ستا څه رایه ده؟ هغه شیخ جبایی ورته وایي وایي ګوره اصل کې دا ړومبی بچی چې دا چونکې فرمانبردار او د الله دپاره ضروري ده چې دی به جنت ته بوځي، دی به جنت ته بوتلي. او دویم انتهایی نافرمان او دی به جهنم ته. او دا 3م چې کوم په وړوکوالي مړ شوی وایي دا په سلامتیا کې دی. په څه کې؟ په سلامتیا کې. بوډۍ مبارکه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي
دا سړی به جنت ته ولې ځي؟ وایي ځکه وایي د نیک عملونه کړي ځان یې کړولی دی. جواب یې څه ورکړو؟ وایي نیک عملونه یې کړي دی به جنت ته ځي. ورته وایي که زما دا وړوکی بچی راپاسي چې یا الله تا زه جنت ته ولې نه یم بوتلی، سلامتیا خو دې راکړه خو جنت هغه درجې او مقامات تې رانه کړه دا ولې؟ نو الله به ورته څه وایي؟ الله به ورته وایي چې تا د ده په شان محنت نه دی کړی. وایي دی به ورته وایي چې یا الله ماله به دې ټایم راکړی و که نه، زه به دې غټ کړی وم، تا به کتلی ما به هم کړو. خیال هم دی؟ نو الله جل شانو به ورته وایي چې نه که نه ما ته پته وه که ته چېرته غټ شوې نو ته به د په شانتې او چېرته به لاړ شي؟ جهنم ته به لاړ شي. وایي ما ته پته وه. خیال هم دی؟ نو بوډۍ ورته وایي ښه چې دا ماشوم داسې وایي نو وایي بیا خو به دا منظمې ورور راپاسي دی به څه وایي یا الله نو زه به دې په وړوکوالي مړ کړی وی که نه چې دا چل را سره نه کېدی تا ته پته نه اوس. نو وایي بیا سړی خاموشه شو. د بوډۍ د سوالونو جواب ورسره نشته. شیخ جبایي پاسېدو چې دا خو د بوډۍ کوسچنې نه دي، دا د بل چا دي. چې ویې کته هغلته ابوالحسن اشعري ناست وایي چې دا دې سړي دا ګایډ کړې ده او زه یې پې ګیر کړم. دا یوه فرقه تېره شوې ده چې د هغې عقیده دا وه که چا نیک عملونه وکړه په الله واجب دي چې دا به جنت ته بوځي. چا چې بد اعمال وکړه نو په الله واجب دي چې دا به چېرته بوځي؟ جهنم ته. او زموږ عقیده داسې نه ده، اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې موږ د الله مخلوق یو، که نیک عمل کوو د الله فرمانبرداري او د قانون مطابق چلیو. خیال مو دی؟ او د الله قانون دا دی چې په نیکو اعمالو جنت ورکوي. د الله د بدو اعمالو دپاره قانون دا دی چې جهنم انسان له ورکوي. خو د الله جل شانو دپاره دا ضروري نه ده که موږ نیک اعمال هم کوو او موږ جهنم ته ګزار کړي موږ د الله نه تپوس نشو کولی. او که فرعون الله جنت ته هم بوځي موږ دې تپوس نشو کولی، ځکه د الله مخلوق ته یې څه ورسره کوي. زموږ عقیده دا ده. دا هم یوه فرقه تېره شوې ده.